داود علیه السلام یو فیصله راغله او فیصله داسې وه چې دوه کسانو یو شپونکی او یو باغوان. مفسرین حضرات لیکي چې باغوان ځان نه انګور کرلی وو او هغه انګورو باغ په داسې حالت کې وو باغ وو چې غوچۍ نیولې وي او هغه ځمکې ته راښکته شوي وي، یعنې پخ شوي وي او بلکل شوکېدو ته او خرڅ ته نږدې وي. شپونکی په دغه لار باندې راغی او خپل رمی راوستو، خپل ګړو بيزو او د باغوان باغ ته پې نقصان ورساو، هغه خراب کړو. فیصله حضرت داود علیه السلام ته راوړو. داود علیه السلام ته باغوان قصه ذکر کړه چې زما باغ او بلکل پوخوالي ته رسېدلی و او زما د باغ دومره قیمت و، ښه زموږ په دا کې فیصله وکړه دې شپونکي په خپلو ګړو بيزو خوړلی دی. داود علیه السلام دا د سلیمان علیه السلام پلار و. سلیمان علیه السلام په دغه وخت کې عمر 11 کاله او بلکل کشر نوجوان و. داود علیه السلام چې فیصلې ته وکتل نو د قیمت د باغ ته چې وکتل او قیمت د رمي ته وکتل شپونکي ګړو ته، نو قیمت یو شانتي و. نو داود علیه السلام ولې فیصله وکړه، نو شپونکي ته وویلو چې ستا ګړو او رمي چې کوم دی هغه نقصان رسولی د باغوان باغ ته، لهذا ته به دا خپل رمی راواخله او دا باغوان له ورکړه په بده د باغ کې. فیصله دغسې وشوه. کله چې دا دواړه راووته د مجلس د داود علیه السلام په دروازه کې وله سلیمان علیه السلام ورغی او تپوس یې ترې وکړو چې بابا جان څه فیصله وکړه. نو ورته یې وویلو، باغوان ورته قصه ذکر کړه چې زموږ دغسې فیصله وه او قیمت د رمي د شپونکي هغه زما د باغ د قیمت سره برابر و او فیصله یې همدقه وکړه. سلیمان علیه السلام ورته وویلو، وغیر هذا اوفق وغیر هذا ارفق، یره د دې نه یوه بله فیصله ډیره موافق د حق سره او ډیره نفع کوونکې ده تاسو لره، یعنې د دې نه علاوه یوه بله فیصله ده چې هغه حق ته مخه نه دي او تاسو لره ډیره فایده درکوونکې ده. داود علیه السلام دا خبره واورېده. سلیمان علیه السلام یې راوغوښتو او تپوس دې وکړو، بچیه زما د فیصلې نه ارفق بالفریقین کومه فیصله ده، کومه یوه داسې فیصله ده چې دواړو فریقینو ته زیاته فایده ورکوي او زیاته حق ته مایله ده. نو سلیمان علیه السلام ورته وویل، بابا جانه خبره داسې ده زما په نظر کې چې د انګورو دا باغ راواخلي د شپونکي لی ورکړي او دا شپونکی راولګي او د انګورو د دې باغ دومره خیال او خدمت وکړي چې په کوم حالت کې د شپونکي دا باغ خراب کړی او هغه حالت ته ورسوي، یعنې دا باغ دوباره جوړ شي او انګور ونیسي او انګور پوخوالي ته ورسي، بلکل په راښکته راځوړند شي، داسې حالت ته انګور ورسي د دومره وخته پورې دا شپونکی د دې باغ خدمت وکړي او د دې شپونکي چې دا کمې ګړې بيزې دي دا راواخلي او دې باغوان له ورکړي، دا باغوان یې ځان ساتي، د دې نه نفع حاصلوي، د دې وړۍ وغیره هغه خرڅوي او د دې شودو هغه سکي استعمالوي تر هغه وخته پورې چې تر څو باغ خپل حالت ته نه رسېدلی. او کله چې باغ خپل حالت ته ورسي نو شپونکي له دې خپلې ګړې ورکړي، شپونکی د باغ راوالي باغوان ته دې حواله کړي. په دې کې به فایده دا وشي چې شپونکي به د خپلې رمي نه هم خلاص نه شي او باغوان ته به خپل باغ دوباره په هغه حالت کې میلاو شي، په کوم حالت کې چې شپونکي ورته نقصان رسولی، د دواړو ته به چې کوم دی فایده وشي. داود علیه السلام چې دا فیصله واورېده نو ډېر خوشحاله شو. ویل یا بنیه القضاء قضاء، فیصله هم ستا را فیصله صحیح ده او دا فیصله برابر ده، ستا را فیصله صحیح ده، دواړو په منځ کې هم دقه فیصله وکړي چې ستاسو دغه فیصله ده. دې ځای کې علما وایي چې ګوره داود علیه السلام دا یو مشر شخصیت او سلیمان علیه السلام د 11 کالو یو کشر شخصیت خو د ده عقل زیات شوی و په هغه مهربانۍ د الله تعالی سره چې احسان د ده سره الله تعالی کړی و، دله یې عقل چې کوم دی الله سبحانه وتعالی په خپل فضل او احسان سره سیوا کړی. نو داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام په فیصله باندې فیصله د دغه دواړو شپونکي او د باغوان په منځ کې وکړي.